السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د CSS د کلاس 50مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو ایکسټرنل CSS فایل باندې خبرې کوو. لکه څنګه که تاسو زموږ د کورس تعقیب کړی وي، کله چې موږ CSS کلاس شروع کړو نو هلته سر کې موږ وی چې موږ CSS په 3 ډوله کولی شو HTML کې امپلیمنٹ کړو او له هغه څخه کار واخلو. چې یو موږ سره انلاین او بل موږ سره ان پیج یا انټرنل CSS او بل موږ سره ایکسټرنل CSS. انلاین او ان پیج موږ همالته اول ویډیوګانو کې وکړه او بیا موږ وی چې کله موږ د CSS له پراپرټیز سره بلد شو، موږ CSS کې لږ زره مخکې لاړ شو، نو موږ بیا په ایکسټرنل CSS باندې خبرې کوو. نو وخت را رسیدلی ترڅو موږ پر ایکسټرنل CSS باندې وغږیږو او په دې پوه شو چې موږ څنګه کولی شو ایکسټرنل CSS استعمال کړو. او له دې نه وروسته چې موږ څونه ټیوټوریال جوړو او یا څونه درسونه جوړو نو هغه به په ایکسټرنل CSS کې ترسره کیږي. نو نن په دې ویډیو کې پر همدې باندې کار کوو چې موږ څنګه کولی شو یو جدا فایل د CSS جوړ کړو. هغه کې موږ خپل د CSS کوډ ولیکو او هغه د HTML سره یو ځای کړو ترڅو د هغه څخه کار واخلو. نو زه ډایرکټ ایډیټر ته او خپل دغه کار عملاً ترسره کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما هماغه د خپل پروجیکټ کوم فولډر چې دی هغه ما خلاص کړی. په دې کې چې ما تاسو ته څه د CSS درسونه درکړي ټول هغه لیست دی ما سره. اوس مونږ ګورو چې مونږ څنګه کولی شو ایکسټرنل CSS استعمال کړو. د هغه لپاره به مونږ یو فایل اخلو، لکه څنګه چې مونږ HTML فایل اخیسته. مثال دلته ما سره فولډر دی د کورسز په نوم باندې، په دې باندې کلیک کوم او دلته مونږ سره نیو فایل راځي. تاسو هم کولی شئ نیو فایل کریټ کړئ، زړه مو د دې له لارې نه جوړوئ او که همدغه فولډر ته کوم ځای کې تاسو خپل HTML فایلونه اچولي یا خپل پروجیکټ اچولی هلته ځای جوړوئ، هیڅ مسله نشته. زه هم دلته جوړوم نو که نیو فایل باندې کلیک کوم نو دلته ما سره راځي چې خپل فایل لپاره ته نوم ورکړه. نو زه ورته ورکوم مثال سټایل. تاسو سټایل هم ورکولی شئ، هر څه چې ورکوئ هغه ستاسې خوښه ده. نوم تاسو پورې تړاو لري، هر نوم چې ته ورکوئ څه ستونزه نه جوړوي. خو آخره کې به ډاټ CSS ورته لیکئ. CSS چې دی دا ایکسټنشن دی د دې، نو تاسې به آخره کې ډاټ CSS خامخا لیکئ. نوم چې هر څه ورکوئ پروا نه کوي، خو ډاټ CSS دا حتمي او لازمي ده. کله چې دا ولیکئ انټر باندې به کلیک کړئ، تاسو سره به فایل جوړ شي. که زه دلته لاندې راشم نو دلته وګورئ موږ سره یو فایل جوړ شو د سټایل ډاټ CSS په نوم باندې. اوس موږ چې کوم سټایلونه کوو هغه په همدې پاڼه کې کوو او هغه به زموږ په HTML کې هلته ترسره کیږي. نو د دې ترڅنګ زه راځم یو HTML فایل هم اخلم. نو دلته رایټ کلیک کوم نیو فایل باندې او دلته راځم ورته وایم چې زموږ د درس دی 50م درس دی او دا په ایکسټرنل CSS باندې سره خي. نو دا ما ولیکو ډاټ HTML ایکسټنشن مې ورکړو، زما HTML هم تیار شو او زما چې کوم CSS فایل دی هغه هم موږ سره تیار دی. نو اوس څه کوو، راځو دلته د HTML چې کوم بیسیک کوډ دی هغه لیکو. ما ولیکه. نو ګورئ دلته زه راځم یو هیډینګ 1 اخلم او لاندې راځم یو پاراګراف اخلم. دا ما واخیسته، ویو ته راځم ټاګل سافت. دا ما واخیسته. اوس غواړم زه دې له سټایل ورکړم، هم د H1 ته او هم د پی ټیګ ته. نو مونږ به پخوا څه کوو چې راتلو به دلته هیډ ټیګ ته او هیډ کې دننه به مونږ سټایل ټیګ اخیستو، دلته به مونږ خپل CSS لیکو. خو اوس مونږ دا کار نه کوو، مونږ جدا یو فایل جوړ کړی د سټایل ډاټ CSS په نوم باندې. مونږ به خپل کوډ دلته کوو او دلته چې مونږ کوم انسټرکشن ورکوو یا کوم پراپرټیز استعمالو هغه به دلته مونږ سره اپلای کیږي. د هغه لپاره به مونږ راځو خپل سټایل ډاټ CSS ته او دلته به مونږ هغه سټایل ټیګ چې هلته لیکل هغه به دلته مونږ نه لیکو. دلته به مونږ ډایرکټ خپل پراپرټیز لیکو. لکه زه ورته وایم چې ما سره کوم H1 ټیګ دی هغه ته کلر ورکا ریډ. ما دا ورته ولیکه، سیو مې کړه. اوس که زه راشم دا کوم فایل چې ما جوړ کړی په دې رایټ کلیک کړم، کاپي فول پاتې کړم او راشم براوزر ته، دلته پیسټ کړم، انټر کړم. نو تاسو ګورئ چې مونږ سره فلحال زمونږ ټیکسټ په دې حالت کې دی. دلته مونږ سره تر اوسه هغه سټایل نه دی اپلای شوی. ولې؟ ځکه تر اوسه مونږ د دې لینک نه دی جوړ کړی. نو کله چې مونږ CSS فایل ایکسټرنل جوړو نو ضروری ده چې د دې لینک مونږ په HTML کې هیډ ساحه کې جوړ کړو. نو لینک به څنګه جوړو؟ خپل همدغه HTML فایل ته به راشئ او دلته به راشئ هیډ سیکشن ته. هیډ سیکشن ته چې راغلی تاسې به خپل قوسونه واچوئ. له هغه نه وروسته مونږ سره یو ټیګ دی د لینک په نوم باندې، دا به تاسې ولیکئ. هغه نه وروسته مونږ سره REL دی یعنې ریلیشن دی. ریلیشن چې دی مونږ سره ایکوال ورکوو او ویلیو ورته ولیکو چې سټایل شیټ. دا مونږ سره چې دی سټایل شیټ دی.
دغه نه وروسته بیا موږ سره ټایپ دی. د دې ټایپ چې دی موږ سره دا یو ټکسټ دی چې په دې کې موږ سره CSS لیکل شوی دی. دا به تاسې ورته ولیکئ او اخره کې موږ سره href راځي. href د دې هغه فول پات چې دغه فایل موږ سره چیرته موجود دی نو مساوي ورکوو. موږ سره فایل فلحال کوم فولډر کې نه دی موجود، ډایرکټ هم دلته موجود دی. نو موږ صرف او صرف د دې فایل نوم لیکو چې style.css په نوم باندې موږ سره دغه فایل دی. کچېرې دا کوم فولډر کې وي نو موږ به دغه فولډر نوم هم لیکو او مخکې درله ویم. نو دغه شیان چې کله دغه ټیګ موږ پوره کړو زموږ دغه CSS فایل به HTML سره لینک شي او دغه چې موږ کوم پراپرټیز استعمالوو هغه بل د زموږ په HTML کې د پر ټیګز باندې عملي کیږي. نو بیا دلته تشریح کوم دا لینک چې دا موږ سره HTML ټیګ دی REL چې دا ریلیشنشپ خې د دې ترمنځ چې دغه لینک او د دې HTML ترمنځ ریلیشنشپ دی نو دا ورته لیکل کیږي چې سټایل شیټ یعنی د کې د دې لپاره سټایل لیکل شوی دی او د چې کوم ټیب دی هغه ټکس دی چې په ټکس کې موږ CSS لیکل دي. href کې به تاسو دغه اډرس ورکوي چې دغه فایل چیرته موجود دی. د دې به مکمل هغه اډرس چې کوم ځای کې موجود دی کدا چې تاسو غلط ورکړئ نو تاسو سټایل به سر نه نیسي. نو اوس کچېرته دا سیف کړم او راشم براوزر ته ریلود کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې کوم کلر موږ ورکړو هغه د موږ سره بدل شو. اوس که زه راشم همدغه style.css ته ورته وایم چې موږ سره کوم پاراګراف دی هغه ته بیک ګراوند کلر ورکړه بلو او دا سیف کړم راشم دلته ریلود باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې هغه موږ سره بلو شو. دا وګورئ موږ فایل جدا جوړ کړ د style.css په نوم باندې موږ خپل CSS کوډ دلته کو او هغه عملي کیږي په دې باندې د څه په واسطه دغه لینک په واسطه. په ډیولپمنٹ کې تر ټولو زیات چې استعمالیږي هغه همدغه ایکسټرنل CSS دی ځکه همیشه باید زمون کوشش دا وي او ریکمندډ هم همدغه دی او غوښتنه زمون نه هم همدا کې ترڅو زمون کوډ کلین وي یعنی پاک وي. د هغه لپاره موږ باید خپل HTML کوډ یو فایل کې ولیکو خپل CSS بل فایل کې ولیکو که چېرته موږ جاوا سکرپټ استعمالوو نو هغه دی باید جدا فایل کې وي ترڅو بیروبار جوړ نشي. موږ کولی شو انټرنل نه هم کار واخلو او انلاین نه هم کار واخلو خو تر ټولو چې زیات استعمالیږي هغه موږ سره style.css دی. ځینې ځایونو کې تاسو کولی شئ انټرنل نه هم کار واخلئ او تاسو کولی شئ د انلاین نه هم کار واخلئ خو تاسو به ډیر زیات فوکس په دې کوئ چې تاسو دا کوم ایکسټرنل چې دی دا به تاسو استعمالوي. اوس که چېرته زموږ همدغه فایل دلته نوی موجود د دې ځینې راواخلم کټ کړم او دلته راشو یو بل فولډر زه جوړ کړم کورسز باندې کلیک کوم نیو فولډر د CSS په نوم باندې زه جوړوم او دا فایل زه راوړم دلته په دې فولډر کې پیسټ کړم. نو دلته وګورئ زموږ چې کوم فایل د ځینې لاړو. اوس که چېرته زه راشم دلته دا ریفرش کړم نو تاسو ګورئ زموږ هغه کوم سټایلونه چې هغه ختم شو ځکه اوس زموږ د CSS چې کوم فایل دی هغه جدا فولډر کې موجود دی او هغه فولډر زموږ سره د CSS په نوم دی. نو دلته به موږ چیک کوو لومړی به د فولډر نوم لیکو له هغه نه وروسته بیا د فایل نوم ورکو. نو دا به چیک کوو ورته وایو چې موږ سره دلته CSS په نوم یو فولډر دی هغه کې دننه بیا موږ سره style.css په نوم باندې فایل دی. اوس که چېرته دا سیف کړم او راشم ریلود باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې هغه سټایلونه دلته بیرته موږ سره اپلای شو. پس لیدنه چې موږ څومره ټیټیوډ جوړو او څونه درسونه وایو هغه به زموږ د ایکسټرنل CSS په واسطه ترسره کیږي. ان شاء الله چې پر موضوع به پوه شوي اوسئ او درس به مو اخیستی وي که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ ماله کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.